دویمه خبره زه د بچو د تربیت په حوالې سره کوم. دا ډېره زیاته اهمه خبره ده چې د بچي په تربیت کې د مور او پلار غټ کردار وي. دغه کردار د استاد دونه نه وي. د بچي په تربیت کې د مور او پلار غټ کردار وي. د دې مور د غېږ د دې بچي دپاره دا ولنۍ درسګاه ده. د پلار په کردار باندې او د مور په کردار باندې د دې بچي نظر وي. کله کله ماشومان چې دی نو هغه پلار ته ګوري چې پلار یې کوم کرتب استعمالوي او کوم کردار هغه کوي، نو بچی هم هغې ته ګوري وایي ته چې داسې کوې. دا خبره ده اوس پکې راغله. دا نوکونه کټ کول په دې خوله باندې دا ډېر زیات غلط عادت دی. الله دې زموږ او تاسو ټول واړئ. دا ما یو اصلاحي بیان کې دا خبره کوله چې یاره دا یو قسم نه یو ګندګي هم ده، او بل دا چې ما داسې اورېدلی دی حکمت په دې کتابونو په دې دغه کې دا خبره لیکلې چې یاره انسان د دې سره غریب کېږي، هم دا معاشي کمزوري په دې باندې هم د دې د وجې نه راځي. نو دا زما عادت جوړ شوی نو چې کله ما دا بیان دا مې بیا وکړو د هغې نه پس لږ لږ داسې زړه خو مې ورته کېږي، خو بهرحال بیا مې پرېښودي. نو زما یو ماشوم دی هغه ته ما وویله هسې دا خبره کوم چې یاره د دې بچي په دې پلار باندې هم نظر وي. نو هغه ته ما دا وویل لکه ما دا نوکونه مه خوره، دا ډېر زیات ګنده شی دی. ما ته وویل چې ته یې چې داسې کوې. نو د ماشوم د دې مور او پلار په دې کردار باندې او د هغې په دې عمل باندې په دې باندې نظر وي. نو چې کله پلار ښه کردار استعمالوي، پلار ښه عمل کوي، نو بچي ته به خود به خود دا عمل دا به ورته منتقل کېږي. د دې وجې نه دا پخوانۍ میندې چې ویل دی به دې بچو ته خیرې نه کولې. اوسنۍ میندې اکثر دې بچو ته خیرې کوي، اوسنی پلار اکثر دې بچو ته خیرې کوي. دا په دې وجه باندې چې دا زما او ستا د بچو په دې تربیت کې کمزوري او کوتاهي راغلې ده. که چېرته ما او تا د دې بچو صحیح تربیت وکړو، صحیح تربیت، چېرته به ما او تا ته بچی نه راپورته کېږي او ما او تا ته به خبره نه راګرځئ. خو دا ده چې زما او ستا نه د دې بچي په دې تربیت کې کمی پیدا شوی دی. هغه زما او ستا په کردار باندې په دې باندې ګوته اوچتوي. هغه زما او ستا عمل ته ګوري او بیا د هغې مطابق عمل اختیاروي. نو په دې وجه باندې بچي بېلارې کېږي. او که تاسو دا غواړئ چې یاره خپل بچي د دې ښه تربیت تاسو وکړی شئ، نو په بچي باندې به نظر ساتئ. نظر د دې بچي په دوستانو باندې به هم نظر ساتئ، د دې بچي په تګ راتګ باندې به هم نظر ساتئ، د دې بچي په سکول ته په تګ باندې هم نظر ساتئ، او د مدرسې په تګ باندې به هم نظر ساتئ. دا خبره ګوره یاد ساتئ، د دې بچي په موبایل باندې به هم نظر ساتئ. انسان کمزوری شی دی، ډېر زیات کمزوری دی، او په معاشره کې ډېر زیات داسې ګناهونه موجود دي، په معاشره کې داسې زهر موجود دی چې زما او ستا دا بچی دا رانه بېلارې کوي. نو په ده باندې به نظر ساتي. نو هغه نظر یو دا دی چې یاره سکول ته تللی وي او که نه وي تللی، دا اسانه خبره ده. دا احتساب خو هر څوک کولی شي. ته په جومات کې وي او که نه وي، سهار په جمع کې حاضر وي او که نه وي، د ماښام په جمع کې حاضر وي او که نه وي. تاسو که چېرته خیال کلی کوم پلار هغه چې د بچي نه دا تپوس کوي، نو د هغه بچي سره بیا دا احساس ورسره وي، د هغه بچي سره بیا دا غم ورسره وي چې یاره بېګاله به زما پلار تپوس کوي، نو که دا کار مې غلط وکړو تپوس کوي، نه بیا هغې ته داسې مناسب سزا م ورکول پکار دي. نو چې کله ته د بچي نه دا تپوس کوې چې د جومات ته تللی وي او که نه وي تللی، دا بچی به چېرته هم الا ماشاءالله کله کله به د ده نه جمع قضا شي، خو قضا کېږي به دې بیا نه. که تا دې دا تپوس کاوه چې ته سکول ته تللی وي او که نه وي، نو بس د ده سره بیا احساس ورسره یا خوا دې خوا بیا نه ګرځي. که تا دې دا تپوس وکړو چې مدرسې ته تللی وي او که نه وي تللی، په وخت تللی وي او په وخت راغلی وي او که نه وي، ماښام ته ولې لیټ رالې، ته د چا سره ګرځېدې، په کور کې ته د فلاني ماشوم سره ولې ناست وې، ستا دا ماشوم به خود بیا ټیټ کېږي. المیه په معاشره کې دا ده، او زمونږ د مدارسو هم کله کله مونږ ته ګیلې راشي چې یاره زمونږ دا ماشوم چې دی نو خبره نه مني، یا کله کله دا خبره مونږ ته وشي چې یاره د فلانی ماشوم چې دی نو بس په کور کې خبره نه مني، او زمونږ نه یې څه بېلارې شو، خراب شو، سبق نه وایي. نو په دې کې اهم کردار هغه زما او ستا دی. ګوره چې مدرسې ته هلک راشي او دلته چېرته استاد هغې له لږه شان سزا ورکړي، نو دی کور ته لاړ شي او هلته بیا مور ته ووایي او یا نیا ته ووایي چې بس زه خو قاري صاحب ووالم او یا مولوي صاحب ووالم. نو ګوره د دې نیا دې بدو ته ګوره چې بیا دا د دې بچي سره کوي، دا ګوره بد دي ورڅخه ورسه نه دي. دا نیا یې دې ماشوم ته ووایي چې ښه ته قاري صاحب والی، ته مولوي صاحب والی، ته خو زما داسې نیازبین یې او ته داسې یو فلانی یې، بس زه به تا له چا وکړم او نور مدرسې ته مه ځه. دا ماشوم دې نیا غر، دا هغه د ابۍ نیازبین چې ورته وایي نو دا حق دی.
نو دا ماشوم یې چې غر کړو دا ماشوم دا چېرته مدرسې ته نشي راتلی دې د دې نیا ډاډګیرنه ورکړه اوس که چېرته دې نیا او دې مور دې ماشوم ته ویلي وای چې خامخا به دې وایي چې ته سبق نه یادوې نو قاري صاحب به دې وایي چې ته اخوا دې خوا کوې نو مولوي صاحب به دې خامخا وایي نو که چېرته دا ډاډګیرنه دې ماشوم ته ور نه کړی شي او د هغې په ځای باندې الټه د دې ماشوم سره احتساب وکړی شي دا ماشوم چېرته مثال نه شي خرابېدی بله خبره هم دا واورئ چې ګورئ ماشوم ته خیرې کول دا د استاد او دا د مور او د پلار ګورئ دا ډېرې زیاتې تبلیغي د ماشوم په حق کې د استاد خیرې او د ماشوم په حق کې د مور او پلار خیرې دا ډېرې زیاتې تبلیغي د دې وجې نه کوم ماشومان چې هغه ښه ډېر زیات ذهینان دي زموږ سره هم په کلاس کې راسره وو زموږ سره هم په طالب علمۍ کې ډېر زیات قابلان ملګري هغه پاتې شوي وو خو د استاد قدر او احترام هغوی نه و کړی د مور او پلار قدر او احترام هغوی نه و کړی نو بس دا د معاشره کې د هغوی نه ښه خلک جوړ نه شو د علم چې کوم مطلوبه اوصاف و هغې حاصل نه کړه اوس څوک په یو ځای کې مزدورۍ کې ګرځي او څوک په بل ځای کې مزدورۍ کې ګرځي موږ هم ورته کتلی نه شو چې دونه قابل ملګری په تکرار کې قابل په مطالعه کې قابل تقریري صلاحیت یې ښه ډېر خو د علم هغه کار کې الله تعالی واله ویستو نو یو دا مور او پلار ته دا زما درخواست دی چې بچي ته چېرته خیري ونه کړي بل استادانو له هم دا پکار دي چې د بچي ښه تربیت وکړي د ماشوم ښه تربیت وکړي هغې ته چېرته خیري ونه کړي او هغه بېځای بېځای چې دی نو ذهني د ستار چې وکړي چې بیا هغه مدرسه پرېږدي اخیری خبره هغه زه تاسو ته دا کوم د معاشرې په حوالې سره معاشره کې خو ډېرې زیاتې برایانې دي او زموږ د معاشرې ډېرې زیاتې کوتاهیانې او کمزوریانې دي پس دا خبره کومه چې یو څو کارونه دي چې هغه موږ وپېژنو نو زموږ دا معاشره د هغې سره ټیک کېږي یو کار دا دی چې ما ورته احساس وکړو احساس زه پلار یم نو پکار دا ده چې زه احساس وکړم د خپل پلاروالي زه زوی یم نو د خپل زویوالي احساس وکړم چې یاره زما څه ذمهداریانې دي بله دا چې زه یو استاد یم په یو اداره کې پکار دا چې زه د استادۍ احساس وکړم تاسو عام افراد د معاشرې یا په سکول کې استادان یې تاسو د دې خپلې استادۍ او د دې ذمهدارۍ احساس وکړئ کله چې احساس کېږي او کله چې یو انسان ته دا خپل احساس او خپل ضمیر څه خبرې کوي او دا ورته دا یې ملامته کوي نو بیا چېرته یو انسان غلط کار نشي کولی او چې کېږي نو ډېر زیاته کم به کېږي هغه دا چې ګوره یو انسان دی هغه پلار دی دا پلار دی دا احساس کوي چې یاره زما په دې کور کې زما دا بچي دي زما دا اهل و عیال دی زما سره په دې کور کې دا خلک اوسېږي زما نه به دې تپوس کېږي او دا ده چې زه دې نګران یم کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته هر یو په تاسو کې نګران دی او ذمهدار دی او د هر یو کس نه به د رعیت په باره کې تپوس کېږي دا احساس پکار دی د مدرسې استاد هم دا احساس پکار دی چې یاره ماله دا بچي راغلي دي ماله دا ماشومان راغلي زه به دې وخت خراب نه کړم او دا شان د عام معاشرې د افراد هم دا احساس پکار دی زه به دې معاشره کې اوسېږم نو که جومات له زه راځم پکار دا دی چې په وخت باندې راشم په جومات کې زه داسې کردار ادا نه کړم داسې عمل ونه کړم چې هغې نه نور خلک نفرت وکړي دا احساس چې کله د انسان سره پیدا شي او بله خبره هغه پکې دا واورئ چې زه په بازار کې یم مثلا زما څه ګاډی راسره دی زما څه فلډر راسره دی چې په داسې ځای کې زه ونه دروم چې نورو خلکو ته نقصان ورنه کړم په داسې ځای کې زه اړن ونه وهمه چې هلته خلکو ته تکلیف میلاو نه شي په داسې ځای کې زه غلط پارکینګ ونه کړم هسې نه چې زه یو خو پرچم نه شم او دویم چې زه د هغې په وجه باندې نورو مسلمانانو ته نقصان ونه رسوم دا احساس چې کله د انسان سره پیدا شي البته زموږ د معاشرې دا ده چې یو کس غلط کار کوي نو بل هغه زه د ځان دپاره نمونه ګرځوي چې یاره دا فلانی چې داسې غلط کار کوي نو زه به یې کوم نو دا هم د معاشرې یوه غټه المیه ده یو دا چې زموږ سره احساس نشته دویم زموږ د معاشرې غټه المیه دا ده چې موږ او تاسو خپل ځان دپاره داسې خلک نمونه کوو چې هغه نمونه کول نه دي پکار زما استاد لپاره نمونه قرآن او سنت دی زما استاد لپاره نمونه د نبی علیه الصلاة والسلام سیرت دی زما استاد لپاره نمونه د صحابه کرامو سیرت دی هغه نمونې ما ورته پرېښودې دي او هغه کاملې نمونې دي او په داسې خلکو پسې موږ ورپسې کېږو یا په یورپ پسې موږ او تاسو ورپسې کېږو یا موږ په چاینا او په جاپان پسې ورپسې کېږو ولې د مسلمانانو سره د څه شي کمی نشته نه د هېڅ کمی نشته خو زموږ د استادو د معاشرې المیه دا ده چې یو کس ته مثلا دا خبره وکړي چې فلاني ته دا کار ولې داسې کوي دا کار داسې مه کوه او یاره دا فلانی یې چې کوي
تا ته به مولوي صاحب هم بیا په نمونه کې پیش کړي، تا ته به قاري صاحب هم بیا په نمونه کې پیش کړي، تا ته به حاجي صاحب هم بیا په نمونه کې پیش کړي. دا نمونې ځان ته پیش کول نه دي پکار. ګوره یو کس دی غلط کار کوي نو غلط کار ته به غلط وایي. یو سړی دی ښه کار کوي او بل سړی غلط کار کوي نو د خلکو ښه کار ته ښه کار وایه او غلط کار ته غلط کار وایه. خو نمونه به ستا دپاره ټیک کاري، نمونه به ستا دپاره غلط کار نه وي. زما نه یو کس تپوس وکړو ویل یاره دا میټر بندول ویل څنګه دي؟ ما الله خو ډېره زیاته غټه ګناه ده. ګوره دا د معاشرې غټه یوه المیه ده چې یو انسان په داسې یو ګناه کې اخته وي چې دا انسان د هغې ګناه نه بیا چې توبه وباسي که نه نو د ډېرو خلکو خواله به بیا ځي. ګوره یو سړی دی مجرم دی یو کس دی، ما مثلا د دې جسم نقصان وکړو نو د یو کس زه ذمهوار رالم، خو مثلا ما د دې ټولو نقصان وکړو زه د دې ټولو ذمهدار رالم، نو بیا به زه چې په هر یو پسې ځم او د هر یو نه زه په هغه باندې ځان معاف کوم نو څوک به ما ته معافي کوي او څوک به ما ته معافي نه کوي. نو د دې وجې نه ما ورته دا خبره وکړه چې ګوره دا بعضې ګناهونه داسې دي دا مشترک دي او دا بعضې ګناهونه داسې دي چې ګوره د دې نه ته توبه وباسي نو بیا په ډېرو خلکو پسې ګرځي، څوک به دې معاف کوي او څوک به دې نه معاف کوي. نو میټر مه بندوه، دا ګناه ده او دا سرکاري غلا ده. نو ما ته وویل چې پلانې چې د شل کوي، نو ما ویل ګوره د پلاني په ګناه کې ته رانیوی کېږي؟ ویل نه. نو ما داسې ده چې ګوره خپله نیکي کوه هغه د خیر خپله ګناه کوي، ستا دپاره هغه نمونه نه شي ګرځېدی. دغه شان زموږ دپاره بعضې خلک د معاشرې نمونه ګرځېدلي وو. زما او ستا دپاره نمونه چې ده نمونه دا قرآن او سنت دی. زما او ستا دپاره نمونه دا د نبي علیه صلات وسلام سیرت دی او زما او ستا دپاره نمونه دا د صحابه کرامو هم سیرت دی. د دې وجې نه د خپلو بچو د دې خیال ساتل پکار دي، د خپل ځان هم خیال ساتل پکار دي. او یوازې دا نه چې یاره قرآن کریم انسان دا په ترجمه باندې او په حفظ باندې یاد کړي یا په ناظره باندې د دې قدر هم کول پکار دي، دا په دې خپل ژوند کې هم راوستل پکار دي، په دې باندې عمل کول هم پکار دي. او که صرف د تلاوت دپاره دا قرآن کریم راغلی دی، نبي علیه صلات وسلام به چرته هم د مکې نه مدینې ته هجرت نه کولی. که صرف د تلاوت دپاره دا قرآن کریم راغلی دی چرته به نبي علیه صلات وسلام دونه سختې نه برداشت کولی. خو دا قرآن راغلی دی د غلبې دپاره، دا قرآن راغلی دی د نافذېدو دپاره چې دې دا نظام موږ او تاسو په دې دنیا کې غالب کړو او د دې دا نظام موږ او تاسو په دې ټوله دنیا باندې رائج شو. او کومې خبرې چې په قرآن کریم کې الله تعالی موږ او تاسو ته کړي دي چې په هغې باندې عمل وکړو، دا به زموږ او ستاسو دنیا کامیابي همي او دا به زما او ستاسو د آخرت کامیابي همي. ما یو څو ماتې ګوډې خبرې وکړې او په آخره کې د حفاظ کرامو ته، طلبه کرامو ته، د هغې استادانو ته، د دې ادارې ته په دې کامیاب پروګرام باندې مبارکباد پېښ کوم. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه وبارک.